د امریکې په موجودیت کې د خلکو د ځان بډوډي نه خرڅول په هرات کې تاسو نه اورېده هغه وخت دا جهان دا نه لیده هغه د امریکې په موجودیت کې په دې 100 کالو کې په دې کابل کې پاکې اوبه وې ترافیکي اشاره وه ترانسپورټ وه خو غلا وه چور وه وژل وه مرګونه وه تباهي وه او موږ د دې په امید ناست وو چې نن به دا سمیږي او سبا به دا سمیږي او تاسو غوندې شخصیتونو ته همدغه روان صاحب چې مبارز سړی دی تا ته چا یوه ورځ یو د مشورې غږ در وکړه چې به روان صاحب مشوره راکړه یو چانس یې د کار درکړه نو دغه خبره خو اوس معلومه ده چې له هغه حالت نه موږ یو بهبود ته راغلي یاستو اوس خو صحیح ده چې مدینه فاضله نه ده جوړه سوې لیکن د افغانستان د هویت ننګونه خو ختمه شوه که یعنې هغه لوږه چې په تېرو کې اوس هم د همغه په تېرو کې به لوږه ډېره وه ځکه چې هلته خو بډوډي خرڅول اوس خو د اقل امنیت ته یو سړی ځي له دغه ځای نه د خټکي راوړي له کندوزه په دې کابل کې خرڅوي په هغه ته وړي خوست ته امن او امنیت ته په لارو کې د کاروبار دپاره زمینه مساعده ده دا چې تیارې دي ورته درولي دي او ته ځوانانو ته وایي چې راسئ چې په خارج کې هغه د ډسکوټیک د ورامنډې وایي نو هر سړی چې ورمنډې وایي پاکستان کې ودروه دا تیارې چې خلک درځي که نه په ایران کې ودروه همداسې په روسیه کې ورته ودروه دا خو یو میډیا ده د غرب چې سیلاو را روان ده دغه هومره ولږه نه ده خو موږ وینو موږ تاسې عمله نیولي په دې ښار کې ټول دغه ګداګر راټول کې 50,000 نه کېږي ولې 40 میلیونه خلک وګوره او 50,000 وګوره تاسو کمرو ته 15 یا 1000 یا 100 وړاندې کوئ او همغه باندې تبلیغاتي جنګ روان ده ولې اصل ملت خو په اطرافو کې پروت ده که نه هغه خوشحاله دي ما وایي موږ ته خوشحاله دي د شکرانې نه پر کوي خو زه دروغ وایم غاړه